سلامونه او نیکی هیلې د لینک ای کامرس د یوټیوب چینل ټولو سبسکرایبرانو ته او همدارنګه د لینک ای کامرس سټوډنټس ته نن ورځ چې موږ تاسو کوم ټاپک کور کوو هغه موست کروشل او موست کنفیوزینګ کوېسچنز دی چې سټوډنټس ته دا اکثره وخت دوی ورسره مواجه کیږي چې دا څه شی دی اکثره سټوډنټس زمانه دا پوښتنه کوي چې موږ په کوم سټیټ کې خپل LLC فارم کو صحیح ده نو نن ورځ زموږ تاسو ټاپک پر همدغه یو دی انشاءالله چې د ویډیو تر انډینګ پورې واوسئ ډیر ښه موضوعګانې به وي چې انشاءالله د دغه ټاپک ریلیټډ تاسو ایجوکیشن حاصل کړئ او زما چې کوم فوکس دی په نان یو اس ریزیډنټس دی یعنی هغه کسان چې د یو اس نه بهر اوسیږي نو زما فوکس پر دې نه دی چې کوم کسان په یو اس کې اوسیږي صحیح ده ها کله چې موږ تاسو LLC فارم کوو د LLC د فارمیشنز په پروسس کې موږ تاسو بعضی فاکتورونه دي چې موږ تاسو باید مد نظر ونیسو کوم فاکتورز دي لومړنی فاکتور خدا دی چې ستاسو ریزیډنس صحیح ده ریزیډنس سټیټس څه شی دی آیا تاسو یو اس کې اوسئ یا تاسو نان یو اس ریزیډنټ صحیح ده د دې نه مراد دا دی که تاسو په خپل یو اس کې اوسئ نو په دې حالات کې بهتر آپشنز به تاسو ته دا وي چې تاسو په خپل اماغه سټیټ کې چې اوسېږي په اماغه سټیټ کې LLC فارم کړئ وجه دا ده چې یو خو ستاسو خپل فزیکل ایډرس اماغه سټیټ دی صحیح ده یو دویم مسله دا ده که فیوچر کې تاسو وغواړئ بر علاوه د آنلاین فزیکل سټور هم خلاص کړئ تاسو کولی شئ او بل داسې دی چې ستاسو هر څه ډیټیلز په اماغه بیس وي الان چې تاسو کولی شئ بل سټیټ کې جوړ کړئ خو د هغې پروسس به تاسو کولی شئ چې د هماغه موجوده لایر چې کوم د یو اس بیس دی د هغوی سره خبرې اترې وکړئ خو فی الحال زمونږ چې کوم فوکس دی هغه نان یو اس ریزیډنس لپاره دی د نان یو اس ریزیډنس لپاره زمونږ تاسو د نننۍ ورځې چې کوم ټاپک دی دا به مونږ تاسو څه کوو کور کوو ښه اوس راشه چې پر دې مونږ تاسو خبرې وکړو چې نیکسټ فیکټور کوم فیکټور دی نیکسټ فیکټر چې کوم یو د ستاسو پرپز دی د پرپز نه مراد دا دی چې تاسو په کوم هدف دغه LLC فارم کوئ صحیح ده آیا ستاسو هدف دا دی چې یو آنلاین بزنس شروع کړئ آیا ستاسو هدف دا دی چې LLC فارمیشنز کې د آنلاین بزنس نه بلکې تاسو سټاک مارکیټ کې کار وکړئ آیا ستاسو د دې په هدف کې چې کوم فریلانس سروسز خلکو ته پرووایډ کړي خپل د کمپنی په تھرو نو ستاسو په اهدافو فرق لري خو فی الحال زمونږ چې کوم فوکس دی هغه پر څه شی دی هغه پر آنلاین بزنس دی او په آنلاین بزنس کې زمونږ تاسو فوکس پر امازون FBA Wholesale بزنس دی چې مونږ تاسو غواړو دغه بزنس لپاره خپل LLC څه کو فارم صحیح شو نو مونږ تاسو فوکس پر نان یو اس ریزیډنټ دی او امازون FBA Wholesale باندې دی ښه د دې نه وروسته نیکسټ کوم کی فیکټرز چې دی اوس مونږ تاسو داخليږو دې ته چې خپل LLC څه کو فارم کو اوس د LLC په فارمیشنز کې د نان یو اس ریزیډنټ لپاره او د امازون FBA هولسیل لپاره چې څوک کار کوي د دې پرپز لپاره مونږ تاسو چې کله غواړو چې فارمیشنز کو 3 کی فیکټرز باید مونږ تاسو څه کو کنسیډر کو ها اوس دا 3 کی فیکټرز کم فیکټرز دي زه به 1 by 1 تاسو ته ووایم ها
لومړنی فیکټر چې کوم یو دی لومړنی فیکټر چې دی فایلینګ فیس دی تاسو چې کله LLC فارم کوئ په یو سټیټ کې وګورئ چې د هغه د سټیټ د LLC د فارمیشنز لپاره دوی څومره چارجز کی ابتدایي چارجز یا هغه ابتدایي چارجز دی اوس از اگزامپل که زه دلته راشم تاسو په ګوګل کې به راځئ فار اگزامپل تاسو ګورئ ټیکزاس LLC فایلینګ فی تاسو دلته سرچ کوئ ګورئ لاندې راځئ دغه تاسو ته ښیي ګوره که تاسو لومړي ځل لپاره LLC په ټیکزاس کې فارم کوئ ستاسو نه به دولت $300 نه چارجز کوي بل مثال تاسو لیکئ چې نه تاسو وایئ چې وایومینګ یو څوک تاسو ته وایي وایومینګ LLC فایلینګ فی پر دې زه کلیک کوم ګوره وایومینګ ستاسو نه څومره چارجز کوي $100 نو په دې تفاوت سره تاسو کم یو انتخابوئ دا ستاسو بجټ پورې کار لري که تاسو بجټ کم وي د وایومینګ خواته ځئ که ستاسو بجټ زیات وي ټیکزاس سره نو یو فکټور چې شي دی فایلینګ فی دی یعنی هغه مصارف چې کوم ابتداً ستاسو د جواز د کار یا LLC د کمپنۍ د رجسټریشن لپاره ستاسو په کاریږي هغه مصرف دی نو یو فکټور زموږ تاسو چې شو فایلینګ فیس شو ها د دې نه وروسته زموږ تاسو چې کوم نیکس مهمه فیکټر دی هغه چې شی دی هغه زموږ تاسو انوال فیس دی ها اوس چې تاسو کوم LLC فارم کوئ د دغه LLC انوالي دوی څومره چارجز کوي یعنی که دا مراد دی که فرض مثال تاسو 6 کال ټیکزاس ته د جواز د کار یا د LLC د فارمیشنز کې تاسو 6 کال $300 ورکړه بل کال چې غواړئ تاسو تمدید کوئ څومره باید پیمنټ وکړئ همدارنګه د وایومینګ لپاره چې ابتدا کې چې کله تاسو LLC فارم کوله $100 ورکړه نیکسټ ایئر کې تاسو باید څومره پیمنټ وکړئ نو دغه دا باید موږ تاسو څه وکړو پیدا کړو څنګه پیدا کړو زه مثال راځم دلته لیکم ټیکزاس صحیح شو ټیکزاس LLC annual fee صحیح ده annual fee لیکي بعضې ورته دی report annual fee ورته لیکي صحیح شو report annual fee هم ورته لیکي پر دې چې کله تاسو اوکې ګوره تاسو ته ښیي you do not have to pay any annual or monthly fee to maintain your Texas LLC یعنی یو دفعه چې تاسو ټیکزاس په LLC فارمیشن کوئ یو دفعه مو $300 ورکړه نور بیا هیڅ کله فیس نه ورکوئ یعنی دا چې شی دی زیرو دی نیکسټ چې راسه وګورو د وایومینګ لا وایومینګ LLC report annual fee پر دې تاسو کلیک کوئ ګوره وایومینګ ستاسو نه څومره چارجز کی $60 یعنی هر کال به ستاسو نه $80 دوی چارجز کوي او د هغې په حساب سره تاسو نه کوی شئ چې خپل LLC څه کوي تمدید کوي سمه دی ها دا چې شی سو سیکنډ فیکټر سو دریم فاکتور اساسی چې ستاسو د LLC د فارمیشنز لپاره مهم دی هغه چې شی دی ټاکسز دی یعنی دولت ته تاسو ټاکس چې کله پی کوئ یعنی کله داسې سټیټ مونږ تاسو باید وګورو چې هلته ټاکس فری واوسیږي اوس یعنی کروشل پوینټس تاسو به څه کوئ په ګوګل کې هم کوی شئ سرچ کوئ ښه ساده زه تاسو ته ټپ در کوم بیا تاسو کوی شئ چې مزید دا شی ریسرچ کوئ how to صحیح ده how to give zero tax non-US resident for LLC یعنی چې کله مونږ تاسو LLC فارم کو په US کې څه رقم کوی شي ټاکس فری کو
نو د دې پر اساس سره تاسو کولی شئ چې ډیر ښه ټاپک پیدا کړئ. خو راشئ چې د ټیکسز په حوالې سره زه تاسو ته یو تعداد مهمې نقطې څه کومه یاداوري وکړم. په یو اس کې په عمومي ډول هغه کسان چې LLC فارم کوي په عمومي ډول دوه ډوله یعنی ډیر انواع مختلف دي، خو کوم چې د امازون FBA Wholesale پرپز لپاره کار کوي ټیکسز چې دي په دوه قسمه دي. یو چې دی په نامه دی انکم ټیکس ورته وایي. انکم ټیکس په معنا د چې د انکم په معنا د عاید، ټیکس مالیات، یعنی تاسو چې څومره د امازون FBA Wholesale نه عاید لاسته راوړئ پر دې دولت څه کوي ټیکس وضع کوي. فار ایگزامپل که زه یو مثال درکمه از ایگزامپل زه تاسو ته وایم صحیح ده. از ایگزامپل زه تاسو ته ووایم مثال $100 تاسو وګټل او دولت ستاسو نه فرض مثال 2% څه کوي 2% ټیکس اخلي. څو فیصده 2%. 2% ستاسو ټیکس نو 2% د 100 څو کېږي $2. نو تاسو باید هر کال څومره وکئ که د $100 فروشات مو کړی وسي دا چې عاید مو لاسته ګټه راولي $2 باید دولت ته ورکړي. بل چې کوم یو دی دغه انکم ټیکس چې کوم مسله ده، انکم ټیکس چې دی په عمومي ډول سره په مختلف برخو ویشل شوی دی یعنی هدف دا دی چې دولت چې دی ستاسو نه چې کله ټیکس اخلي په دوه دا چې کې اخلي لیول کې اخلي. یو کنټری دی یعنی د کشور په ساته یعنی څه معنا ورکوي چې ټوله کنټری چې کوم یو دی مثال یو اس چې دی 250 سټیټ دی چې تاسو په هر سټیټ کې چې دا چې وکئ LLC فارم کوي تاسو مجبور یاست چې کنټری سه لیول چې دی تاسو ټیکس فایل کوي چې دی ته مونږ چې وایو فیډرال ټیکس وایو چې دا ټیکس چې دی همیشه پر تاسو امپلیمنٹ کیږي یعنی all states چې دا فرق لري. اوس به تاسو څه کوئ دلته از ایگزامپل دلته راځئ لیکئ فرض مثال فیډرال ټیکس صحیح ده فیډرال ودرې چې زه ولیکم ټیکساس LLC صحیح ده فیډرال ټیکس ریټ به ولیکم. د دې ریټ چې دی فرق لري ځکه فی الحال چې دی مثال 21% دی هغه کسان چې سی کارپ کوي دا یو کارپوریشنز دا بل بخش دی مونږ فی الحال په دې کار نه لرو از سی کارپ چې دی یعنی 21% دی چې خپل د انکم دی ټیکس به پی کوي. اوس به زه د ټیکساس لا پیدا کم اوس دلته چې دی یو تعداد تھریش هولډ لري یعنی څه معنا د هغو کسانو چې عاید د $1,80,000 نه جګ واوسیږي هغوی به دولت ته څه کوي هغوی به دولت ته فیډرال ټیکس کوي. نو چې هغه کسان چې عاید د دې نه کم وي هغه نو ټیکس پی کوي. نو دې په حساب سره په ټیکساس کې د فیډرال ټیکس چې کوم د تھریش هولډ پرسنټیج دی دلته چې شی دی 0 دی. همداسې به راشو چې وایومینګ صحیح شو وایومینګ LLC فیډرال ټیکس ریټ دا راشو سرچ وکړو ګوره دا څومره دی 30% دی خو دا د کومو کسان لپاره دی یو تھریش هولډ لري یعنی یو پرسنټیج د عاید دی چې از ایگزامپل ما تاسو ته ټیکساس کې وښودی. نو په دې حساب سره په وایومینګ کې چې دی د فیډرال انکم ټیکس چې کوم د $1,000,000 نه زیات عاید ولري هغوی کسان ته بیا څه کوي پی کوي. اوس تاسو باوجود که ټیکس مو یعنی زه درته ووایم که باوجود تاسو د فیډرال انکم ټیکس که 0 هم واوسیږي یاد لرئ دا یو ټپ دی زه تاسو ته درکم ټپ که 0 هم واوسیږي تاسو باید دولت ته چې شی وکړئ خپل د ټیکس ریپورټ وکړئ صحیح ده. بل رالو مونږ تاسو سټیټ لیول لرو یو خو مالیات دی چې د کشور په سطحه ستاسو نه دولت اخلي یو مالیات دی چې د یو ولایت په سطحه هغه ولایت ستاسو نه اخلي چې دې ته مونږ چې ورته وایو معمولا
state level tax دی صحیح ده نو state level چې کوم income tax دی state level income tax او دا به country level income tax ها اوس راشي زه دلته تاسو ته لیکم Texas LLC صحیح ده Texas LLC income tax صحیح ده ها دلته ګوره Texas LLC only need to pay federal income tax یعنی دا معنا ورکي چې نو corporate or individual یعنی دولت دی ټیکزاس تاسو نه ایچ income tax نه اخلي یعنی څه معنا ورکي که تاسو $1,00,000 هم په امازون په ټرو تاسو انکم حاصل کړئ دولت تاسو نه دی اماغه ولایت په ساته تاسو نه ټیکس نه اخلي یعنی زیرو ټیکس دی همدغه یو دلیل دی چې زیاتره کسان دلته LLC فارم کې همدغه ډول وایومینګ کوي وایومینګ LLC income tax rate ګوره وایومینګ چې دی however وایومینګ report paying federal tax دی او وایومینګ هم تاسو نه سکی زیرو ټیکس اخی یعنی په دې معنی چې تاسو سمپلی تاسو چې شي لیکي وایو چې states with no income tax list ورته وایم چې ماته هغه سټیټونه وښایي چې مونږ ته هلته دا چې انکم ټیکس نه اخلي یعنی که مونږ تاسو هلته $100 ګټه وکړو پروفیټ وکړو زمونږ د دولت د اماغه سټیټ یا ولایت نه اخلي چې هغه کم سټیټونه دي الاسکا ده فلوریډا ده نیویډا ده ساوث دا چې شی دی ټیکزاس دی واشنگټن دی ان وایومینګ دی دا و سټیټونه دي چې تاسو نه ټیکس فری دي انکم ټیکس فری دي صحیح شو نیکسٹ چې کوم تاسو دا چې شی دی مسله دی ټیکس ده ټیکس هغه چې شی موږ ورته وایو غیر د انکم ټیکس نه موږ تاسو بل ډول ټیکس هم لرو چې هغه ته چې شی وایو سیلز ټیکس سیلز ټیکس څه معنا ورکوي ګوره که یاد واوسیږي هر کله موږ تاسو چې کله فروشات کوو په فروشات کې پر هر جنس د دولت لخوا یو تعداد مالیات وضع کیږي چې هغه مالیات کمپنیانې مجبور دي چې هغه مالیات دولت ته وسپاري خو دا مالیات څوک ورکوي په حقیقت کې دا مالیات مونږ تاسو نه ورکو دا مالیات مشتریان ورکوي اینډ یوزر یې ورکوي نو دولت ته موږ څه کو on their behalf یعنی د دوی لخوا مونږ تاسو هغه ټیکس کلیکټ کوو او هغه ټیکس څه کوو سمپلی بیا په آخر د هر 3 میاشتې every 3 months هر 3 میاشتې کې مونږ تاسو څه کوو د هغه ټیکس ریپورټ ورکوو چې په ساده ژبې مونږ تاسو ته Q1 ورته وایو Q2 Q3 and Q4 چې دا سیلز ټیکس چې کوم مسله ده نظر په سټیټو فرق لري سټیټس ډیفرنٹ هر سټیټ خپل ځان ته یو ریټ لري فار ایگزامپل دلته لیکم سیلز ټیکس ریټ at ټیکزاس کې څومره پرسنټیج تاسو نه اخلي 6.25% دی هم داسې بل سټیټ زر ته راولي سمه وایومینګ لا دلته به لیکم وایومینګ څومره درنه اخلي 4% یعنی نسبتا وایومینګ چې شی دی کمې درنه اخلي ښه اوس سوال دلته دا راځي چې آیا استاد مونږ تاسو سیلز ټیکس پی کوو که نه درته خوشبختانه درته ووایم نو ولې په دې خاطر چې هر کله چې تاسو د امازون اکاونټ کریټ کوئ امازون په تاسو یو سیلز ټیکس فورمه ده په ابتدا د اکاونټ کریشنز کې په تاسو څه کوي ډکوي چې د هغې پر اساس سره ستاسو
بیهاف پورې ستاسو د ای آین په بیهاف پورې څومره چې تاسو سیلز کوئ خپل امازون تاسو څه کوي سیلز ټیکس اماغه سټیټ کې چې کم یو سیلز کیږي هلته څه کی دوی پی کوي نو مونږ تاسو څه کوو په دې Q1 Q2 Q3 او Q4 کې په دې کې مونږ تاسو سمپلی څه کوو فقط ریپورټینګ ورکوو چې یس مونږ دومره سیلز کړی دومره موستلی ټول شی چې کم ټیکس دی هغه خپل امازون پی کوي نو د دې درې مهم فاکتور په مد نظر سره فایلینګ فیس annual fees او taxes چې هغه income tax وي نو sales tax وي د دې در مد نظر سره نیولې زه د یو اس یو ډیر از اگزامپل ما یو شپږ دانې سټیټونه دي دلته په شیټس کې تاسو ته څه کړي دي ښودلې دي ګورئ که تاسو په ټیکزاس کې LLC فارم کوئ ابتدا فایلینګ فیس تاسو نه $310 اخی خو انوال فیس تاسو نه چی اخی 0 دی یعنی د دې نه وروسته تاسو به هیڅ فیس نه وي همداسې ټیکسز چې کوم انکم ټیکس دی تاسو نه د انکم ټیکس هم ما درته وویله چې فری دی پاته شو سیلز ټیکس چې 6.25 دی هغه خو امازون د خوا مونږ تاسو نه ډیډکټ کیږي صحیح ده نو په دې حساب سره تاسو په ټیکزاس کې یو دفعه چې $300 پی کړه نور د دې فقط ریپورټ ورکوئ نور هر څه شی 0 دی بل که زه بل اگزامپل ورکم چې تاسو متوجه اوسئ مثلا کالیفورنیا ده کالیفورنیا ابتدا کې تاسو نه $90 اخی خو چې کله انوال فیس دی $800 تاسو نه یعنی هر کال تاسو مجبور یاست کالیفورنیا ته $800 ورکړئ نو په دې حساب سره تاسو چې دا کم انوال فیس دی په دې کې زیات دی او په دې کې انکم ټیکس هم راځي او دا بل مسله هم ده اوس تاسو په بجټ پورې کار لري کله چا سره بجټ خوي ټیکزاس بیسټ دی ځکه انوال فیس هم نه لري انکم ټیکس هم نه لري او یو دفعه مو چې $310 پی کړه نو مور یو نیډ ټو پی the rest of the annual filing fees صحیح شو خو د چا سره چې بجټ کم وي دا شاید ډیر کمو کسان دا خبره درته وکړي اوهایو چې دی بیس پکې راځي اوهایو چې دی ستاسو نه فایلینګ فیس $99 اخی خو انوال فیس او ټیکسز باوجود چې 3.75% دی خو د 0 نه شروع تر 3.75% دی یعنی تاسو ته یعنی منیمم 3% به یعنی 0% هم تاسو پی کوئ یعنی هیڅ هم نه پی کوئ نو د چا سره چې بجټ کم وي نو څه ضرور دی چې ټیکزاس وکړئ اوهایو وکړئ همداسې ګوره وایومینګ هم ښه سټیټ دی $100 تاسو اوس کوئ نور حال کار $80 او په ټیکزاس کې انکم ټیکس د دوی 0 دی نو تاسو به سمپلی څه کوئ که واقعا غواړئ چې اوس خو مې درته ایجوکیشن ټرانسفر کوي تاسو یې دغسې یو لیست ځان سره جوړوی سئ سټیټونه که کوی سئ ټول 50 سټیټ دي ځان ترې راوباسئ او وګورئ که په مثال وګورئ چې کم یو کې تاسو ته فایلینګ فیس کمي انوال فیس 0 وي ټیکسز تاسو پی نه کوئ هغه سټیټ بیس دی خو زما په ان سره همدغسې چې وایومینګ ښه دی اوهایو ښه دی ټیکزاس ښه دی دا د لو بجټس ښه والا دی خو که د مونږ تاسو د فیوچر ګروت لپاره فکر وکړو یو څوک دی چې غواړي از ا لانګ ټرم لپاره دا شی ځان سره وساتي نو دا یاد لرئ چې په ګوګل کې چې کله راسه تاسو سرچ وکړئ بیسټ states to file LLC for non-resident کم لستونه تاسو ته درکوي موستلی چې کم کسان اوسېږي ډیلیور وایومینګ نیویډا نو تاسو بیا دا درې دانې وګورئ په څه وجې دی ځکه دا اکثرا بزنس فرینډلي اوسېږي دا سټیټونه صحیح ده نو د دې سره سم زموږ تاسو د نن جلسې خاتمه پیدا کړه دې هیلې چې تاسو ډیر شان زده کړي اوسئ بیا هم کوم پوښتنې موږ ستاسو خدمت کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته